تپوس مکه وخنه یو بیکاره یو صوفي په دومره ډېرو ښکلو کې بېیاره یو صوفي تپوس مکه وخنه یو بیکاره یو صوفي په دومره ډېرو ښکلو کې بېیاره یو صوفي مفتی صاحب حیران یم چې دا ښکلې به د چا دپاره وي حیران یم چې دا موږ د څه دپاره یو صوفي د لوږې نه او څوک د ژوند نه تنګ دی صاحبه په وطن کې مې حالات دومره بدرنګ دي په دې اسلام آباد کې دا ټول لوړ لوړ بلډینګونه پوښتونه دا جوړ شوي ستا د سرو اینو په رنګ دي په دې اسلام آباد کې دا ټول لوړ لوړ بلډینګونه پوښتونه دا جوړ شوي ستا د سرو اینو په رنګ دي زما د دې وطن ټول ماشومان یې نشیان کړه زما د دې وطن ټول ماشومان یې نشیان کړه کرلې د بارود څه چا په دې خاوره کې بانګ دي ډېره مننه د پروګرام را جوړونکو سپیشلی شاهنواز باقر صاحب درمان صاحب د ټولو مننه کوم چې مونږ یې راوغوښتو زمونږ خوږ ملګري لابد ملنګ له درناوی ورکړو هغه له دلته د کتاب مخکتنه را جوړه کړه مونږ خو هلته پروګرام کړی و خو دا د دې د دې ملګرو خواهش و چې دلته پروګرام را جوړ کړه ستاسو د ټیم ستاسو د ټولو ډېره زیاته مننه کوم یاسر صاحب څه شعرونه ډالۍ کوم ملک زید فرمایش کړی دی مفتي صاحب په مفتي صاحب وینو شعرونه واوره چې تپوس مه کوه ښه نه یو بېکاره یو صوفي تپوس مه کوه ښه نه یو بېکاره یو صوفي په دومره ډېرو ښکلو کې بېیاره یو صوفي تپوس مه کوه ښه نه یو بېکاره یو صوفي په دومره ډېرو ښکلو کې بېیاره یو صوفي مفتی صاحب حیران یم چې دا ښکلې به د چا دپاره وي حیران یم چې دا موږ د څه دپاره یو صوفي حیران یم چې دا ښکلې به د چا دپاره وي حیران یم چې دا موږ د څه دپاره یو صوفي د ظلم نه خلاف یو اوج دا مو نظریه ده روان د باچا خان بابا په لاره یو صوفي د ظلم نه خلاف یو اوج دا مو نظریه ده روان د باچا خان بابا په لاره یو صوفي درې شعر عابد ملنګ ته ډالۍ کوم چې پوهېږو نه په ځان باندې اشنا عابد ملنګه پوهېږو نه په ځان باندې اشنا عابد ملنګه تېروځو دارو ښکلې په خندا عابد ملنګه پوهېږو نه په ځان باندې اشنا عابد ملنګه تېروځو د هر ښکلې په خندا عابد ملنګه په هره طریقه چې وي خو یار راله رضا که په هره طریقه چې وي خو یار راله رضا که که دم وي که تعویز وي که ملا عابد ملنګه په هره طریقه چې وي خو یار راله رضا که که دم وي که تعویز وي که ملا عابد ملنګه سړی به پکې څنګه واخلي سا عابد ملنګه سړی به پکې څنګه واخلي سا عابد ملنګه راوړې د فتنې بدبو هوا عابد ملنګه سړی به پکې څنګه واخلي سا عابد ملنګه راوړې د فتنې بدبو هوا عابد ملنګه او عمران نظر په یو ښکلي تبا دی د ډېر وخت نه عمران نظر په یو ښکلي تبا دی د ډېر وخت نه ساتلي هسې سور لري بلا عابد ملنګه دوه درې شعره وایم باقر صاحب ستاسو توجه غواړم دا شعرونه واورئ چې دلته ایمان دلته انسان دلته هر څه خرڅېږي دلته ایمان دلته انسان دلته هر څه خرڅېږي دلته د خلکو په سرونو کې مازغه خرڅېږي هلته یې وینم مفتي صاحب شعر واوره هلته یې وینم چې خلک ټول د لوږې نه مري په کوم وطن کې چې د غرونو نه اوبه خرڅېږي ټوپک یې راوړه درمان صاحب ټوپک یې راوړه او دوکان له کفنونو ډک کړه په دې وطن کې دوکانداره نور څه نه خرڅېږي او بهرحال دې شعر بخښنه غواړم چې چا ویل دلته کې بدلون راغلی راشه که نه چا ویل دلته کې بدلون راغلی راشه که نه په دې وطن کې په یو بل وس پښتانه خرڅېږي عمران نظره دلته ژوند دې وکړه حد دې وکړو ګنې نو دلته په قبرونو کې خو مړه خرڅېږي ډېره مننه